خاوند سره محبت نه کوي موږ د خپل خور ته دا وایو د مور ته دا وایو د لور ته دا وایو چې ته خپل اخلاق برابر کړه ته د الله سبحانه وتعالی دعاګانې وغواړه او د دې خاوند عزت او قدر کوه د بل سره محبت شروع کړي زړونه د چا په لاس کې دي الله په لاس کې الله ته وایه که او اکثر د بد اخلاقۍ د ښځې د بد اخلاقۍ د لاس سره محبت نه کوي پرونه ته یو عربي دا میسیج راولیکو و یو ښځه په یو حکیم پسې تلې وه دا یې ورته ویلو چې زما خاوند ما وهي ډېره او وی بلکل دا سترګې را پړسېدلې وي چې د دې علاج چې دا سترګې مې ټولې ښه شي د دې سترګو علاج مې په کار دی دا مخ یې ټول را پړسېدلی نو داسې علاج راکړه چې دا پړسوب او دا زخمونه برابر شي هغه له دوایي ولیکله او بیا ورته وایي چې خاوند دې کور ته راننوځي دا دوایي خولې ته اچوه خو تیرې به یې نه دغه شیانې خولې کې نیسه هفته بعد چې راله هسې برابر ډېره زبردسته دوایي دې راکړې وه زخمونه هم ختم شي پړسوب هم کم شو هغه هېڅ دوایي نه وه خو ما چې ستا دا خوله بنده شي نه دا خاوند دې نه وایي تا کې چل لګېږي دا ستا دا خوله چې ده د دې د لاسه تا وایي دا هغه دوایي به وي دې په خوله کې اچولې وه خاوند به ورته خبره وکړه خو دې به جواب هم نشي ورکولی هغه وایي دا څومره یعنې سیده شو چې هغه روغې خبرې جواب هم نه راکوي نو اکثر د ښځو د لاسه د ښځو خپل ژوند په خپله تنګ کړی دغه شان سړی که دا غواړي چې ښځه ما سره محبت وکړي نو متاثر یې که د ځان نه په ښکلي طریقه باندې په ښکلي اخلاق الله سبحانه وتعالی زمونږ په ښځو باندې په زنانو باندې خصوصي رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په لار روانې کړي